په مزار شریف ښار کې د بوټانو او څپلیو یو شمېر صنعتکاران د دغه کاروبار په دوام سره خپلو پیرودونکو ته د کال په بېلابېلو موسمونو کې بوټان او څپلۍ جوړوي. قاري محمد صابر خلمي او ځینې نور چې د خپل عمر یوه برخه یې په دغه کاروبار کې تېره کړې ده وایي چې دوی کولی شي د خلکو د غوښتنو په اساس او د بازار اړتیا ته په کتو په لوړ کیفیت او مناسب قیمت بوټان او څپلۍ تولید کړي. چبلی و بوت و میشنا جور میکنیم از 300-400 روپیه گرفته تا 1000 روپیه جور میکنیم. نظر در فرمایشات مردم و نظر در نوع و جنسیت مال است دیگه. در این فصل فعلا سلیپر تولید میکنیم از جنس چرم است، سلیپر بوتایی که جوانان میپوشن. ورته مهال د بوټانو او څپلیو تولیدونکي ټینګار کوي چې عام هیوادوال او اسلامي امارت د له کورنیو تولیداتو څخه په خپل ملاتړ سره دغه صنعت ته وده ورکړي. خواست ما از مردم از دولت دیگه است از مال وطن استفاده کنه، کارخانه پیشرفت کنه. مثلا مشتریات زیاد شد، مال چینایی یا ارزش نداره، مال وطن خود چرا نمیپوشن؟ از وطنی تقریبا 1 سال کار میته، یک چینایی 3-4 ماه زیاد کار نمیته. چبلی و بوت و چیزایی که از خارج میبه باید مالیاتش به اندازه بالا ببرن که بی اندازه بلند تمام شه که اینجا تولید وطن بالاتر شود. خواست ما از دولت همی است که وطن ما رو رشد بدن، خارجی را بند کنن که وطن ما خودکفا باشه. له بلې خوا د بلخ ولایت یو شمېر اوسېدونکي چې د بوټانو او څپلیو اخیستلو په موخه دغه مرکز ته راغلي دي له نورو هیوادوالو څخه غواړي چې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه واخلي. 4-5 سال است از این استفاده کردیم. کسایی که اگر شوقش داره اونام بیا اومده بگیره از وطن است. از ولسوالی مورمل هستیم، میایم از اینجا میبریم، 10 سال 12 سال میشه، بسیار با کیفیت است. دیگه وطنداران هم دعوت میکنیم که بیاین ببرن از تولیدات وطن، از چیز ساختایی که وطن جور میکنه، بسیار با کیفیت، دوامدار و مقاومت. باید وویل شي چې اسلامي امارت له کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ په موخه په ناقانونه توګه د ورته توکو په واردولو باندې بندیز لګولی دی.